افلاطون دی، سقراط دی، بوقراط دی چې څومره په یونان کې لوی خلک دی، نو په هغه لیکوالانو په هغه تهذیب کې پیدا شوي دي، نو هغه تهذیب هم شته، هغه ژبه هم شته، هغه خلک هم شته. اوس موږ یونان ته چې دی نو په هغه ډېرو څیزونو کې موږ د یونان نه استفاده کوو. او اوس اندلیب صاحب په اوسني وخت کې د یو اندازې مطابق په دنیا کې 6,000 ژبې ویل کېږي. دا د 8,000 نه په کته باندې را روانې دي، رکېږي، ختمېږي، ځکه چې ویونکي کمیږي. او دغسې یو مېرنی مور سلوک چې دی نو زموږ د خپلې ژبې سره هم روان دی. بخښنه غواړم، تیر حکومت چې دی نو دا یو دغه جاري کړی چې په سرکاري سکولونو کې به پښتو لازمي ژبه وي. نن سبا په سرکاري سکولونو کې زه په خپله سرکاري سکول کې استاد یم، او په سرکاري سکول کې ژبه چې دی نو آپشنل ده، هغه یو اختیاري مضمون دی. که ته غواړې نو ویلی شي، او که ته نه غواړې نو په تا جبر نشته. نو چې په کم ملک کې، په کم وطن کې، په کم علاقه کې خپلې مورنۍ ژبې سره داسې سلوک کېږي نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي هغه ژبه روکېږي. خو چونکې د هغې لیوني شته، د هغې ادیبان شاعران شته، نو په دې دومره ناکردو کې، په دې دومره مېرني مور په سلوک کې په پاکستان کې په موجوده وخت کې 36 ژبې ویل کېږي. 36 په 36 ژبو کې په 18 ژبو کې د لیک لوست کار کېږي، او په دې 18 ژبو کې پښتو په 4 نمبر روان دی. دا د چا د برکته؟ دا د دې ملنګانو د دې لیونو د برکته چې خپل کار کسې به پرېښودی او راځي او د پښتو سندرې وایي، نو دی ته ډېر سلام پکار دی، دی ډېره حوصله افزایي پکار ده. او د دې چې څومره تعریف وشي زما په خیال کم دی. نو دلیب صاحب دا خبرې به زما په خیال ډېرې ګڼي. یو کال اخلم ته خپل دغه جاري وساتې، خو څوک دي را سره ډېر وخت نه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. څوک او د کوم ځای نه وروره؟ د ریاض. څه به ویل غواړې وروره؟ د مورنو ژبو ورځ ده. ډېره زیاته مننه کوم. ټول ملګري ستا سلامونه اوري. ډېره زیاته مننه. لر او بر ټولو پښتنو ستا سلامونه واورېدل. یو جهان مننه کوو د ریاض پښتنو ته سلامونه وایه. جی نو مستحمل جمجونو دا یو نر او مننه کوم وروره، خوشحاله اوسې. الله په امان. کتونکو زموږ محفل ته نزار یوسفزی راغی. د نزار یوسفزي یو جهان مننه کوم. خپل قیمتي وخت یې ویسته، مسافر دی. تاسو پیژنئ د سوشل میډیا باندې، په الکترونیک میډیا باندې تاسو لیدلی دی. ډېر د لر او بر په پښتنو باندې ډېر ژور نظر لري، او په ژبه باندې ډېره ښکلې خبره کوي. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ یې وخت راکړو. محمد ایاز طالب د دې راغی. طالب تارکلی هم هغوی به موږ سره په محفل کې شریکېږي، خپل تاثرات به شریکوي. د ذاکر یوسفزي د څه اورو نه، څه نظم غزل نه اورو؟ ډېر خلک دې ګوري. ووایه څه د دې موقع مناسبت سره به څو شعرونه ووایم. موږ د خپلې ژبې په لحاظ سره په یو بله خبره هم خوش قسمته یو، او هغه دا یو چې زمونږ ژبه او زمونږ کلتور چې کوم دی نو دا زمونږ دین سره ډېر مناسبت ساتي. چې دا زمونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې څه احکامات او څه حکم اسلام ورکوي نو هغه پښتو هم ورکوي. چې کومو څیزونو ته اسلام په بده سترګه کتلي نو په هغه کې ډېرو ته پښتو په بده سترګه کتلي. دا هم د پښتو د سپېڅلتیا یو ثبوت دی، او د دې د لویوالي یو ثبوت دی. نو په دغه حواله به د څو شعرونه اندلیب صاحب ووایم چې پکړو چې ملامت دی په پښتو او په اسلام کې، پکړو چې ملامت دی په پښتو او په اسلام کې، نو هغه سلامت دی په پښتو او په اسلام کې. او بیبي همسا پلاس کې که بابا اتیا کلن دی، بیبي همسا پلاس کې که بابا اتیا کلن دی، نشان د برکت دی
په پښتو او په اسلام کې. بالکل بالکل. ایغ وک شي د الفت علمبردارو د اعلان شي. ها ایغ وک شي د الفت علمبردارو د اعلان شي. الفت خو بس الفت دی په پښتو او په اسلام کې. واو او پوهېږمه چې ورک پشي په زه د ځان نه ورکه. پوهېږمه چې ورک پشي په زه د ځان نه ورکه. زه ټکې د نفرت دی په پښتو او په اسلام کې. پوهېږمه چې ورک پشي په زه د ځان نه ورکه. زه ټکې د نفرت دی په پښتو او په اسلام کې. او د خپلو لاسو جوړ خدای ته سر کې خودل خپو کې. د خپلو لاسو جوړ خدای ته سر کې خودل خپو کې. د دینه بغاوت دی په پښتو او په اسلام. خپلو لاسو جوړ خدای ته سر کې خودل خپو کې. د دینه بغاوت دی په پښتو او په اسلام کې. او چې وس پکې بې وسه خپل هوس ته نشانه کړي. چې وس پکې بې وسه خپل هوس ته نشانه کړي. هغه باندې لعنت دی په پښتو او اسلام کې. چې وس پکې بې وسه خپل هوس ته نشانه کړي. هغه باندې لعنت دی په پښتو او په اسلام کې. او د هر دور پیرغون لا چې ورغلی په ډغره. د هر دور پیرغون لا چې ورغلی په ډغره. د هغو منکبت دی په پښتو او په اسلام. او یاران به په جنډو او په شالونو وي مین خو. یاران به په جنډو او په شالونو وي مین خو. حرمت د کرامت دی په پښتو او په اسلام. او ذاکره نړیوال د داسې بل مثال پیدا کړي. ذاکره نړیوال د داسې یو مثال پیدا کړي چې کم مناسبت دی په پښتو او په اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب جان لا تاسو سلامونه او ټول ملګرو ته ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. څوک ترور مې کوم ځای نه؟ زه بات خبرې کوم د انګلند نه. عباس تار کلی وم. ډېره مننه چې د پښتو ورځ ده او ډېر ښکلی پروګرام روان دی او ذاکر لالا ډېرې ښکلې خبرې وکړې. او موږ خو ډېر ناپوه یو خو بس پښتو سره مو مینه خو ده. خو بله خبره دا کومه چې د پښتو دا ورځ ده په دې باندې تاسو هم یو دغه ورمخې ته کوئ چې دلته لکه اوس خلک دي نو زمونږ خپل لکه پښتانه خلک په اردو او په انګلیش کې چې اوس خبرې کوي تاسو سره زه اړم یم خبرې کوم نو انګلیش او اردو به زیاته استعمالوي د پښتو نه. صحیح خبره کې. نو چې لکه دومره چې لکه د خلکو ته پرون دوه درې دغه مې دې ځای کتې په فیسبوک باندې نو لکه خلک دي نو هغه خبره نیمه په انګلیش کې نیمه په اردو کې. نو لکه هغه پښتانه خو په پښتو باندې ډېر زر پوهېږي. صحیح خبره د اردو او د انګلیش. بالکل. نو دغه دی او ډېر ښکلی دغه روان دی او الله دې دغه څه وکړي چې الله تاسو لرې نور هم دغه درکړي او الله په دغه کې برکت واچو. ډیره زیاته مننه کوم عباس خانه چې دومره لرې ناست په انګلینډ کې. دا ستا دې ژبې سره د مینې غټ ثبوت دی چې ته په انګلینډ کې ناست زموږ پروګرام هم ګورې او موږ سره غږ هم شریک. یو جهان مننه کوم. تاسو یو شعر وایي ای پښتونه روره د سر ګله. او پښتو وایه پښتو لیکه پښتو لوله. صحیح خبره. او بچوله چې موږ نه کېدو نومونه په پښتو کې. سبا به هغه څنګه لیکي خطونه په پښتو کې. او هغه مولا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له تاختونه په پښتو. یو جهان مننه. ډېر ښکلی. یو جهان مننه. عباس خانه خوشحاله اوسئ. بس چې موږ خو دلته ناست یو زموږ بچیان هم دلته دي موږ هم دلته یو خو موږ زموږ ستاسو نه په مناسب موږ ډېر زیات دلته دغه کوو هغه سره کوشش کوو چې پښتو ځکه هر ځای کې انګلیش دی دلته انګلیش دی په سکول کې انګلیش دی نو موږ ډېر زیات ورسره دغه کوو او خپله دغه کوو چې الله دې داسې وکړي چې لکه بالکل دی پښتانه بالکل رالوي شي او داسې پښتو وایي او د پښتو دلته هم چې کوم کار یې الله دې دلته والي. امین امین. خوشحاله اوسئ. مننه کوم عباسه. ټولو ته مننه. ډېره مننه. یو جهان مننه. د ډوډیر کلي عباسو موږ سره ډېره مننه کوم. د انګلینډ موږ سره اړیکه نیولې وه. ذاکر یوسف دې څه وایي؟ دی دا خبره وکړه عباس ملګري ډېره مننه کوم. ډېر زیات ښایسته خبرې وکړې. ډېر د مینې پیرزوینې وړاندې کړې. دی یو خبره وکړه چې موږ خبرې کوو نو موږ پکې د انګلیش خبرې ډېرې کوو. اصل کې خبره دا ده چې کله انګریزان د دې ځای نه تلل نو د هغوی خطې سره کار نه وي.
د هغې په ذهنونو حکومت کولو سره کاري او په ذهنونو باندې هغې حکومت جوړ کړی دا د غلامانه ذهن عکاسي کېږي چې کله زه په محفل کې ناست یم نو زه په څلورو خبرو کې درې خامخا په انګریزۍ کې بدې کوم چې دا خلک ما له توجه راکړي او خلک هغې له توجه ورکوي ځکه چې زموږ ذهنونه غلامان دي او مورنۍ ژبې ته خلک په دې نظر باندې ګوري زموږ یو هیډ ماسټر صاحب و زه ته کال والا السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم پلانا څنګه یې شکر دې څوک او د کوم ځای نه سردار خبرې کوم سعودي نه سردار تارکلی وم څه به وایي سرداره نو بس تاسو پروګرام ګورو ډېر ښکلی پروګرام مو روان دی خو دا خدای مې وویل زه ورسره یو دعا سلام کوم النبي پلانا سره نو مامته ملاو کوم ورسره ودې کې که نه څه وایي خدای دې سلمان نوم یې دی سلمانه په خیر حالې ښه اړیکه پرې شوه نو د مورنۍ ژبې ته د خلکو دا نظري مونږ ته هیډ ماسټر صاحب انګریزي شروع کوله وی داسې کار دی انګریزي زده کوي وی د انګریزي ډېره قدردانه ژبه ده وی زه یو ځل د روډ ډاکټر له پېښور ته بوتلی وم نو هغې ډاکټر چې ما ته وکتل زما دې خبر ته نو زما دې ورته وایي چې ستا دا روډ خو ډېر سمپل دی نو ما لږ چې راشه تا نه خو خر جوړ کړو نو په انګریزۍ کې ورته لګیا شوم وی چې لګیا شوم نو هغه ډاکټر دومره متاثره شو وی ما ته وایي چې ته ما دې بل ډاکټر ته ریفر کړې وی چې هغه ته ریفر کړم نو هغه ته مې خپله کیسې په انګریزۍ کې وویل نو هغه وایي چې دې بل ته مې ریفر کړې نو هغه ته مې په انګریزۍ کې وویل هغه ما ته وایي چې ستا خو دا د بیماري ده او ته به دا د دوایي وایې ما ته وایي چې زه خو دوایي نه اخلم ما ته یې وایي چې ولې ما ته وایي چې داسې کار دی چې هغه پیسې ما نه تاسو په پیسونو واخیستې دوایي پسې والم ما ته چې ته کله راځې نو ستا پیس په ما پې ځکه چې مال انګریزي راځي نو دا د غلامانه ذهن عکاسي ده که ډاکټر دی نو هغه په ذهن باندې انګریزي سوله ده نو په زمیندارو په مونږ هم سوله ده نو په کار ده چې خپلې ژبې سره مینه وکړو نو مونږ به انشاءالله داسې نه یو وعلیکم السلام په خیر حال وروره څوک او د کوم ځای نه صاحب جان را د بلوچم نه خبرې کوم نصیره په خیر حالې د مورنو ژبو ورځ د څه به وایي استادو پروګرام اورو سیاست دی او دفاع دی ډېر ملګري راجمع دي ټول ملګري ګورئ مونږ په ژبه خبره کوو تاسو سره هم که په ژبه څه خبرې نه وکړئ باید زموږ استادو پروګرام ډېر خوښ شو او د ذاکر لالا کلام هم ډېر په مینه واورېده ډېره مننه خوشحاله اوسئ او ډېر مزه یې وکړه ډېر ښکلی پروګرام دی ډېره زیاته مننه کوم او مونږ له چای راړئ چای دي مننه کوم مهرباني نصیره خوشحاله اوسئ صحیح ده چې چای اوس کوي بیا به ډېره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم نظار نه مخکې مونږ سره زمونږ یو وړوکی همکار دی زه وایم چې هغه غږ شریک نجات خانه راشه بچ راشه ما خواته راشه کتونکو زمونږ وړوکی همکار دی نجات خان